موږ خو چې یو منبر اسمبلۍ ته لاړ شي چې واپس راځي وایي کوم اسلام دې راوړ په یو منبر خو هغه قوت نه حاصلېږي یو خبره کولی شي یو بېدینۍ ته رکاوټ جوړېدی شي نو هغه مقام ته موږ نه یو رسېدلي لا تر اوسه پورې او که بیا رسېږو لاره الیکشن ده نو په الیکشن کې هغه داندې در سره وکړي لکه دا اوس هم چې ولیدې په قومي اسمبلۍ کې زموږ اکثریت نسته هلته مو سینټ وګاټه په سینټ کې زموږ اکثریت ته هلته مو بیله نو دغه مخلوق نه سیاست آزادول دي د سیاست په حواله د جمهوریت په حواله دغه واقعات چې وشي بیا موږ د جمهوریت نفي شروع کړو دغه جمهوریت څه فایده او کفر فتوی په لګوو ولې موږ دې ته نه متوجه کېږو چې له دغو قوتونو نه به موږ دا سیاست هم آزادو او دا جمهوریت هم دې آزادو آیل مطابق زندگی تیرو کنه دا شیونه ټول موږ ته مخامخ دي موږ اکابرو کې جامعیت و څه یو څو الفاظ هغه استعمالوي لکه تعلیم الاحکام چې تعبیر موږ په شریعت سره کوو تهذیب الاخلاق چې تعبیر موږ په تصوف سره کوو تنظیم الاعمال چې تعبیر موږ په سیاست سره کوو شریعت طریقت سیاست شریعت خو لاره ده چې لاره نه ځې په کومه او چې لاره وي او تیاری نو بیا هم په هغه لارې سفر ګراني نو رڼا به پیدا کوي زړه کې به د ایمان نور پیدا کوي نو هغې دپاره بیا اسلوب د سفر دا تصوف ته خو چې بیا په یوې لارې سفر کوي نو هغې کې مشکلات هم راځي هغې کې مشکلات هم راځي ډبرې هم پکې راځي غر هم پکې راځي جنگل هم پکې راځي بیا به لږ کې هغې سره هتیار هم مضبوط ځان سره ښوروي دا ګنټۍ منټۍ به هم ځان سره وړی چې دا لارې کې دا که رکاوټ چې هغه صفا کړم نو د دغې لارې مشکل حل کول دا سیاست ده دا به ورسره زده کوي که دغه د نه وزده واپس پر روانه په مخ په نسته تللی نو چې کله ته لارې کې مشکلات ډبره وهې غر سموې نو چې کوم اوزار استعمالوي نو هغې د کړنګ کړنګ اواز هم راځي شور یې ورسره که نه ځکه به دا سیاسي ماحول کې لږ شور زیات دي په مدرسو او په دا تصوف کې دومره شور نه وي خو تاسو علما کرام ناست یو زه به یو طالب علمانه غوندې خبره درته وکړم که غلطه وی به تاسو اصلاح وکړو چې موږ دا ریاضت او مجاهده دا دوه لفظ استعمالوو خانقاهونو دپاره د تصوف دپاره نو دا ریاضت او مجاهده دا چش نوم ده دا د تصادم نوم ده
چې کله په مادیت او روحانیت کې تصادم راشي په هغه وخت کې بیا روحانیت ته غلبه ورکول او هغې دپاره مشق کول بیا هغې ته موږ مجاهده هم وایو ریاضت هم ورته وایو یعنی د اندر مادي کثافتونو په ځای باندې روحاني لطافتونو ته ځای ورکول او هغو ته غلبه ورکول دا جنگ وي موږ خانقاه ته ځو شیخ ته ځو هغه په خدمت کې حاضرېږو سرونه مو ټیټ نیولي الله 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 ذکر کوو کوشش مو دا وي چې په موږ کې اندر چې کوم مادي کثافتونه دي دا مادي کثافتونه په روحاني لطافتونو باندې بدل شي دغه محنت ته که نه اوس چې یو وارې موږ په دې پوه شلو چې ریاضت او مجاهده د مادیت او د روحانیت ترمنځ د تصادم نوم ده او تصادم کې د روحانیت د غلبې جد و جهد دا ریاضت او مجاهده ده نو لږ راشي چې جمعیت علما اسلام کې سوچ پې وکړو جهاد څه ته وایي هر هغه محنت او جد و جهد چې اعلاء کلمت الله دپاره وي اب جهاد بللی کېږي ولې جهاد داسې یو شی نه ده چې هغې ته موږ له ارکانو د اسلام نه وبولو له احکامو د اسلام نه بولو نو په مختلفو ماحول کې د هغې طریقه کار به مختلف وي لمونځ خو چې په کوم وطن کې او په کوم حالت کې هغوی لمونځ ده لیکن جهاد په کوم علاقې په کوم وطن په کوم زمانه په کوم ماحول کې نو د ماحول سره مناسب فلسفه حکمت او د هغې طریقه کار جوړول چې اسلام په مخ بوځلم هغې دپاره محنت وکړم غلبې دپاره محنت وکړم دغې ته به موږ جهاد وایو او موږ اکابرو دغه تعبیر کړی دی حضرت شیخ الهند دغه تعبیر کړی دی چې اوس عدم تشدد لار واخلې دغه جلسې جلوسونه اجتماعات دا هنګامې دا د موږ جهاد ده اوس اوس یو سړی په جمعیت علما اسلام کې شاملیږي او نیت اعلاء کلمت الله نو دا روحاني مقصد شو که نه اوس مقصد روحانی ده او جمعیت علما اسلام کې شامل دغې دپاره خو کوي انتخابي سیاست نو چې انتخابي سیاست کوي نو ته به اسمبلی ممبر جوړ سې نو چې اسمبلی ممبر جوړ سې نو هغې نه به په حکومت کې راشې نو چې په حکومت کې راشې نو د ملک وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه چې د ملک په وسایلو باندې تا ته دسترس حاصل سه نو د ملک هغو وسایلو سره د عوامو حاجتونه وبستئ نو یکدم به عوام په تا باندې حمله کوي هجوم به کوي صاحب د ما دا مسله ده بېروزګاري مې ده او زوی مې نوکر کا اسپتال راته جوړ کا سکول راته جوړ کا سړک مې نسته او بجلی راکا دا هغه مادي ضرورتونه دي چې وسایل تا په لاس کې دي نو خلک به خامخا تا ته منډه راوړي ته سیاست مه کوه په جومات کې صرف دم درود کوه قسم ده څوک درغی چې ما ته بجلی راورکړي لمبا ته زوی نوکر کا څه در باندې کوي اوس دا مادي حمله ده په تا باندې وسوچي هلته د مقصد روحاني ده دا هجوم راغی په تا باندې دا تصادم څه اوس په دغه تصادم کې چې ته هغه خپل نظریاتي مقصد هر وخت غالب وساتې او هغه بلکل متاثره کېږي نه کار مې وشو او که نه وشو خو چونکې د جمعیت کې دغه مقصد دپاره یم دا جنګ به جاري ساتم شي نو بیا ته یو مخلص کارکون یې تا مجاهده صحیح روانه ده او که چیرې اغراضو په مخ یې وړلې او هغه اعلاء کلمت الله روحاني مقصد مغلوب سه هغه ترجیح ته ختم سوی تا والا نو بیا خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اعطي رضی و ان لم يعط سخط
تعس وانتكس وإذا شيك فلا ينتقش. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. خو پیسو بندی ته که مفاد ته ملاو سه خو بیا راضي یې، که مفاد نسي ملاو بیا خفه سي. په دغه جمعیت کې څه کوم چې ما دوره یو کار نه کېږي. نو دې باندې مادي مقصد غالب وګرځېد. لیکن دا مادیات بالکل د روحانیات په منځ کې تصادم شکل باندې په داسې انداز سره پیش کول چې مقابله عدم بالملکه سي، چې یا به یو وي به بل نه وي، دا هم غلطه ده. ځکه چې مادي شیونه هم کله واري د تزکیې ذریعه ګرځي شي. الله رب العزت فرمایي وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اوس مال ورکول، دا مال خو مادي شی دی لیکن سبب تزکیه ده که نه ده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. مال ده مادي شی ده لیکن سبب د تطهیر او تزکیه ده که نه ده. نو داسې هم نه چې دنیاوي کارونه به موږ بالکل سره حرام بولو. ته جمعیت ته دې دپاره راغلی چې تا ته به زه نوکر کوم، ته جمعیت ته دې دپاره راغلی تا ته به سکول جوړوم. دا خو حاجتونه دي، د خلکو ضرورتونه دي چې ته یو وارې سیاست کوې او د اقتدار او مقام ته ورسېږې چې په وسایلو باندې تا دسترس حاصلي، خلک به خامخا تا ته راځي. او ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمي ان لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم بحوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. الله تعالی یو مخلوق هغه هم چې خلکو حاجتونو لپاره خدای پیدا کړی دی او خلک خپل حاجتونه هغو طرف ته ورمنډه کوي او ورځي چې کوم د خلکو حاجتونه پوره کوي او د خلکو په مشکل کې هغه سره ملګرتیا کوي. هم الآمنون یوم القیامة، قیامت پر ورځ باندې دغه خلک د عذاب نه محفوظ دي. ان لله من اذا اراد الله بعبده خيرا يصرف حوائج الناس الیه. الله چې کوم بنده سره د خیر اراده وکړي نو د خلکو ضرورتونه ورته متوجه کړي. دا ټول موږ خپلو اکابرو نه میلاو شوي دي، دا سلسلې ټولې د هغې نه میلاو شوي دي. هغو کې جامعیت و، دا ټولې سلسلې چلولې، لیکن زمانې بدلیږي، هغو حالات بدلیږي، ترجیحات بدلیږي، نو موږ ته قسم قسم خبرې په دماغو کې راځي. ته اسلام غواړې که جمهوریت غواړې؟ هلکه په اسلام په جمهور کې تقابل ده کله؟ دا خو داسې ده که ته ووایې چې اسلام غواړې که خلافت غواړې، دا خو داسې ده که ته اسلام غواړې که امارت غواړې، اسلام غواړې که صدارت غواړې. یو نظام حکومت ده، یو په نظام حکومت کې قانون ده، په نظام حکومت خو توسع ده. او په ډېرو اجتماعي امورو کې، ملي او قومي امورو کې معاملات قوم ته تفویض شوي دي چې دا معاملې تاسو په خوله طی کوئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتخاب په یوه طریقه، د حضرت عمر فاروق رضی انتخاب په بله طریقه، د حضرت عثمان انتخاب په بله طریقه، د حضرت علي انتخاب په بله طریقه. په خلافت راشده کې هر خلافت انتخاب له بل نه مختلف دی. ان امور مفوض دي قوم ته، دغه زمانه خلکو ته. نو په پاکستان کې موږ حضرات یوه لاره اختیار کړې ده. لفظ جمهور دا د اسلام اصطلاح ده او ټول نه زیاته د جمهور اصطلاح فقهاو استعماله کړې ده. لیکن نن چې موږ کوم جسته جمهوریت وایو، خلک معنی کې ډیموکریسی، او ډیموکریسی معنی عوام کی حاکمیت،
نو حاکمیت خو د الله ده. عوام کې حاکمیت څه مطلب شي؟ نو که عوام کې حاکمیت هغه د مغرب او د یورپ تصور وي نو بیا خو مسترده ده، بیا خو په هېڅ قیمت قابل قبول نه ده. نو په هر ملک کې د جمهوریت خپل یو نظام ده. په امریکې کې خپل نظام ده، په ایران کې خپل نظام ده، په برطانیه کې خپل نظام ده، په هندوستان کې خپل نظام ده. او نظریه دا ده چې قانون به جوړېږي د معاشرې په خواهش. نو که معاشره خواهش وکړي چې نر به له نر سره نکاح کولی شي نو دوی قانون جوړ کړي چې دا روا ده. او په ډېرو ملکونو کې شته. لیکن په پاکستان کې چې کوم آئین لیکلی ده هغې کې لیکلي چې حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي. او موږ به خپله انفرادي او اجتماعي زندگی د قرآن و سنت تعلیماتو مطابق تیرو. او د عوامو منتخب خلق به په مخ ته مځکه د الله د نیابت فرض ادا کوي. دا قرارداد مقاصد کې دي. او بیا لیکي چې اسلام به د پاکستان مملکتي مذهب وي. هر قانون به د قرآن و سنت تابع وي او قرآن و سنت منافي به یو قانون هم نه وي. دا شی چې پکې راغی نو دې نه خو معلومه ده چې مغربي جمهوریت خو نشته. موږ د خپل پاکستان د ماحول او د قوم د عقیدې مطابق قرآن و سنت بنیاد وګرځاوه. اوس که هر څو اکثریت یو معاشره هر څه غواړي خو چې آئین څو پورې دا ټکي لیکلي تر هغو پورې دا ټول شیونه بې معنی. اوس عمل کول دي په دې باندې، عمل نسته په باندې. نو که یو سړي کلمه ویلي او دا په دین عمل نه کوي نو ته کافر ورته وایې او کوشش به کوي چې اصلاح یې وکړي، دعوت ورکړي، لمانځه ته یې ورمخکې، روزې ته یې ورمخکې، دین ته یې ورمخکې. نو اجتماعي طور باندې مملکت هم عمل نسته. نو عملیت طرف ته جدوجہد کول او محنت کول دا ذمہواری پتا ده. تکفیر ته خو یوه لار درته دا کوم چې دا فلسفه راغله چې اسلام یا جمهوریت. جمهوریت یو نظام ده، نظام حکومت. په دغه نظام حکومت کې به شریعت قانون وي. خلافت یو نظام حکومت، په دې کې به قرآن سنت قانون وي. خو چونکې دغه اصطلاحات د حکومت په حوالې باندې په اول زمانې کې په نن زمانه کې هغه اصطلاحات زاړه چې کوم متروک سول، نوي اصطلاحات وجود پیدا کړ. نو دومره توسع په معاشرو کې وي په انسانیت کې. موږ دا دومره ځانونه دومره بند کړي دي له حجرې نه بهر نه وځو. ځکه موږ حضرات وایي چې دا شریعت و طریقت و سیاست دا چې سره جمع کړي نو اسلام به جوړېږي. دا موالید ثلاثه دي د اسلام دپاره. که خالی شریعت و او طریقت و سیاست معاون نو نو دا تنگ نظر پیدا کوي. او چې طریقت وي او شریعت و سیاست معاون نه نو دا بیا رهبانیت پیدا کوي. بس چې خانخواه کې حجرې ته ننوځي بیا په حجرې کې بیا په حجرې کې راټولۍ دي او راټولۍ دي یو حجرې کې دې کښېنئ سر به دې ښکته نیولی بس په دغه کې به اخته. دا رهبانیت ته نږدې ماحول ده او اسلام د رهبانیت خلاف دی. اخو له حجرې نه وځي کور ته، کور نه وځي محلې ته، له محلې نه وځي شهر ته، له شهر نه وځي صحرا ته، له صحرا نه وځي غرو ته. په سمندرونو باندې حکومت، په غرونو حکومت، ټول پیلاو کېږي. ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. دا فلسفه د قرآن کریم. ځکه چې دا تش صوفي نه په شریعت خبرې نه په سیاست خبرې. او چې صرف سیاست وي او شریعت و طریقت معاون نه وي بیا دا تکبر پیدا کوي. دا سیاستدان بحث چې وي دا ډېر متکبرین وي مګر چې دی له شریعت نه نه حاصلوي. دغه طریقت نه وي. دا تش په مادیاتو باندې یقین لري، صرف اقتدار او حکومت او منافع د ځان رسوي. ځکه تکبر پیدا کېږي.
چې دا ټول سره په لګډ وي دا اعتدال پیدا کوي په روش کې اعتدال پیدا کوي په منهج کې اعتدال پیدا کوي موږ ته دغه مقصود ده دا د جمعیت علما اسلام هغه مناهج دي چې هغه کابرونه موږ ته منتقل شوي دي نو دا یو څو مجلسونه ما په خپل ذهن کې وم چې تاسو خدمت کې هم ظاهر کوم کېدای شي د علماو په دې باندې تحفظات وي نو بیا مې چې په خبر کي نو یو خو له فرقهواریت نه ځان وژغورئ جمعیت علما اسلام له دغو شیونو ځانونه ژغورلی دي څومره ماحول په موږ باندې تېر تللی دا شیعه او سني او غبرګونه قتلونه او موږ په ماحول کې دا ماحول به هم موږ په ماحول کې جوړېدی چې لیکن جمعیت علما اسلام ځان نه پې ولاړه په هغه وخت کې مشکل عبور کړ تکلیف راغی په موږ باندې جي موږ معطل شو په هغه وخت کې جي لیکن موږ هغو سره مفاهمت په دغه انداز منهج باندې نه کوو بس خیر چې هغه ماحول ختم شو بیا جمعیت ته بیا خلک دي هغه ماحول جوړ شو واپس دوباره نو ما تاسو ته عرض وکړه چې دغه فرقهواریت فرقې خو موږ نسو ختمولی مولوي صاحب خو اوسېږو خو یو ځای فرقې خو لا پرېږدئ هندو به دلته اوسېږي عیسایي به هم دلته اوسېږي سکھ به هم دلته اوسېږي شیعه به هم دلته اوسېږي بریلی به هم دلته اوسېږي اهل حدیث به هم دلته اوسېږي نو موږ خو جبر نسو کولی په چا باندې چې ته دا خپل رایه وبدله کړه لیکن که موږ اختلاف کې نرمي پیدا کړو او دا د ما احترام ساتي زه د هغه احترام ساتم دا د ما لحاظ وساتي زه د هغه لحاظ وساتم دا شیونه رش په اعتدال کې وي سره او په امن وي سره نو اصل شی خو دغه دی اوس جمعیت علما اسلام نن سیاسي جماعت ته سبا تا ته حکومت په لاس راغی پاکستان نظام تا په لاس کې راغی او تا له حکومت نه مخکې هندو سر پرې کوي او د سکھ وا سر پرې کوي او د عیسائی وا سر پرې کوي او شیعه مړ کوي او بریلی مړ کوي او دا وکوي او دا وکوي چې کله سبا تا حکومت راشي بیا به ته دغو خلکو سره څه چل کوي دوی چې کوم په پاکستان کې شهري حقوق دي او حقوقو سره به څه چل کوي نو اول نه ځان ته دوره اعتماد پیدا کړه چې هغه دا اطمینان وي چې دا خلک سبا په اقتدار کې راتلل دا به زما د حقوقو تحفظ کوي دا نن هم ما سره پر امن اوسېږي او هغو خلکو سره بدي کوي چې کوم خلک دغه حالات پیدا کوي نو دغه منهج حاصلول نور خو معروضي مسایل دي په فاټه باندې چې کوم صورتحال تاسو برداشت کړه در باندې تېر سره اوس لا در باندې تېرېږي مخکې خو فاټه یو شناخت و چې دا فاټه ده او دې کې اف سی آر ده او دلته پولیټیکل ایجنټ ده او دلته خاصدار ده تحصیلدار ده خو خلاصه خبره وه یو شناخت خو اوس څه شایې تاسو نه د یوې شوې نه بلې شوې نه حکومت شته نه پولیټیکلیست ده پولیس مو نشته اوس خاصدار خو د قوم سړی وي د قوم په نوکریو کې یو برخه وي هغه ورکړي بیا هلته یو ټوپکی باندې په دې باندې یو شی لګېدلی وي بس بیا دی خاصدار شي اوس یې پولیس ور دي راغوستې ده او زده یې نه د پولیس طریقه نه څوک مني پټواري مو نشته لینډ ریکارډ نشته اوس چې کله تاسو بندوبستي سوی او نظام و بندوبستي نه ده نو شپږم نیکه ته چې کوم د پیرنګیانو هغه زمانې کې مځکې الاټ کړې وې هغه جایدادونه روان دي اوس قومونه پې آباد دي په هغو باندې دا چې اوس ته په قومونو باندې تقسیموي یو خو دور مړ پې وکړې چې له شمېر نه به وتلی شي او نن په دې وخت کې چې کوم فساد په فاټه علاقو کې د قومونو تر خپل منځ روان ده په تاریخ کې به قومونو خپل منځ سره دومره ظلمونه نه کړي لکه اوس روانې کېږي یو بل مړوي سره
دا غره تا ده او دا غره ما ده، دا خاوره ما ده دا تا ده، او ریکارډونه شته نه. او بیا انتظامیه مو تماشه کوي. نن په هر ایجنسۍ کې دا مشکلات پیدا دي. اوس هم وخت ورونو جمعیت علماء اسلام باید چې دا ذمهواري ځان ته واخلي چې نن یوه تجزیه جوړه کړي خپله. ما مفتي صاحب سره خبر کړې ده چې راسي چې کسان کښېنو په دې باندې چې وڅه دا څه وشول، اوس په کوم حالت کې یو، سبا مستقبل دې موږ څه ده چې په دې باندې یوه تجزیه ولیکو چې دنیا ته خو وړاندې کولی شو چې اوس موږ په دغه حال جوړ دی. ولې نن د ګلګت بلتستان آبادي له 15 لاک نه واخه تر 20 لاک پورې ده. هغې ته صوبې حیثیت ورکوي ته، او د فاټه مجموعي آبادي 1.5 کروڑ نه زیاته ده. هغه ته وایي نه په صوبې کې ځم کوي، هغه ته صوبایي حقوق نه ورکوي. نو داسې بې مخه کارونه یې کړي دي، او چې چا په دباو یې کړي دي، ولې یې کړي دي، دا ټول تاریخ ماته معلوم دی چې پاکستان جوړ شوی د یو مسله موجوده ده، او په اسمبلی کې ته ترمیم کوې، په هغې بحث نشته، بې بحث یې پاس کړه. موږ نواز شریف سره اتحادیان خو دومره کلک اختلاف ورسره وکړو.